د نړۍ پر مخ داسې یو ښار سته چې زرګونه کلونه ورباندې جګړه روانه ده. داسې یو ښار چې د درو مختلفو دینونو لپاره مقدس ګڼل کیږي. داسې یو ښار چې ویل کیږي چې د دې نوم سوله کښېښودل سول، خو دا چې په رښتینې معنا سوله یعنې څه، دا ښار هېڅکله ونه لیدل. دا ښار نو جروسلم، اورشلیم او یا هم بیت المقدس دی. ځینې خلک ورته بیت المقدس وایي. دواړه په یوه معنا دي، خو سوال اوس دلته دا راولاړېږي چې دا درې دینونه چې مختلف دي، یهودیت دی، عیسویت دی او مسلمانې ده، دا درې سره دینونه دا ادعا کوي او دا دعوه لري چې دا ښار د هغوی دی. ولې دا د دې ټولو لپاره مقدس دی او ولې د دوی لپاره مهم دی او ولې دوی دا ادعا کوي؟ په حقیقت کې دا ښار د چا دی؟ او دې ښار ته د لومړي ځل دپاره مسلمانان څه وخت داخل سوله؟ په څه ډول سره داخل سوله؟ دا او دې ته ډېر ورته نور سوالونه به تاسو په همدې ویډیو کښې ترلاسه کړئ، د دې جوابونه به ترلاسه کړئ. هدف دا دی چې زه غواړم په دې ویډیو کښې تر تاسې پورې د فلسطین یا هم جروسلم او بیت المقدس هغه تاریخي مخینه درته وړاندې کړم چې په حقیقت کې په دې ښار کښې څه ترسره سوي، څومره تاریخ لري او ولې دا دومره مهم دی چې لا هم تر اوسه پورې ناامنه پاته دی. خو دا چې دا موضوع خورا پراخه ده او هیڅ امکان نه لري چې په یوه ویډیو کښې زه ټوله موضوعات درته راټول کړم. هڅه به وکړم چې په 2 الی 3 ویډیو کښې دغه ټول موضوعات تر تاسو پورې در ورسوم. عبدالحی بها یم او تاسې هم د اوس بها انسایټ یوټیوب چینل ګورئ. دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ تر څو د علم کچه مو هم لوړه سي او د دې ترڅنګ د دې ویډیو څخه خوند هم واخلئ. ځو دا ویډیو را پیلوو تر څو د فلسطین د هغه اصلي تاریخ څخه مو خبر کړم. نو چیرې مه ځئ، دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. جروسلم چې اوسنی نوم یې فلسطین دی، دا نو ډېر یو تاریخي ښار دی. دا د ټولو دینونو لپاره ډېر مهم دی. داسې ویل کېږي چې الله جل جلاله خپل زیات پیغمبران په همدې خاوره کښې راستولي دي، لکه حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت داود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام او ګڼ شمېر داسې نور پیغمبران په همدې خاوره کښې موجود وه. د یهودانو د روایاتو له مخې د دې ښار هغه لومړی نوم اورشلیم و، یعنې دا په دې معنا چې سوله، او دا نوم د هغوی په باور باندې د نوح علیه السلام زوی سام ایښی و. خو له هغه وخته تر دې دمه پورې په دې ښار کې سوله نه ده راغلې. جروسلم په حقیقت کې د درو لویو دینونو لپاره ډېر معتبره ګڼل کېږي چې دې دینونو ته ابراهیمي دینونه هم ویل کېږي. لومړی د یهودانو لپاره دا په دې خاطر ډېر مهم دی چې په دې کښې هغه د سلیمان علیه السلام جوړ سوی نقش چې کوم دی د هغه څخه یو دیوال چې ویسټرن دیوال یا ویسټرن وال نوم ورباندې ایښودل سوی، د هغه لپاره تر ټولو مقدس ځای یعنې د یهودانو لپاره دغه دیوال ډېر مهم دی. په دوهم قدم کې عیسویان دي، د هغو لپاره دلته یو څه لیرې یو کلیسا شتون لري او د دوی په باور باندې دا کلیسا نو ډېره مهمه ده، ځکه د دوی په باور دلته د عیسی علیه السلام هغه قبر موجود دی، کوم چې په حقیقت کې تش قبر دی. او د مسلمانانو لپاره دلته مسجد الاقصی موجود دی چې د مکې معظمې او مدینې منورې څخه راوروسته دا تر ټولو مقدس ځای د مسلمانانو لپاره دی. همدې مذهبي تاریخ ته په کتو سره تل مدام په دې ښار کښې جګړه روانه ده او لا به هم دوام ولري. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لومړي ځل لپاره نبوت را پیل کړي، نو ټولو هغه د مکې خلکو ته به د اسلام تبلیغ کوي چې په شروع کښې ډېر کم مسلمانان سوله او د هغوی هغه واک هم ډېر زیات نه و، ځکه دغه مسلمانان سوي کسان ډېر کمزوري کسان وه، د مکې معظمې هغه غټ خلک نه وه. نو د مکې هغه مشرکانو به پر دې خلکو باندې خورا سخت ظلمونه کوله. په همهغو سختو حالاتو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل ملګرو ته ویله چې که څه هم اوس موږ ډېر زیات کمزوری یو، خو دا وخت لرې نه دی چې موږ به د فارس او روم دواړه هغه لوی امپراتورۍ ماتې کړو. کله چې به مشرکانو دا خبرې اورېدلې نو ورباندې بې ملنډې وهلې او دا به یې ویل چې دا کله امکان لري، دا خلک خو زموږ مقابله نسي کولی، هغه دومره لویې امپراتورۍ به څنګه ماتې کړي. خو لا ډېر وخت نه و تېر سوی، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له وفات څخه یو څو کلونه تېر سوي وه
چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلافت و او په دې کښې نو مسلمانان دومره قوي سوي وه چې د یرموک او قادسیې په څېر داسې لویې جګړې وګټلې او فارس او روم دواړو ته یې ډېرې سختې ماتې ورکړلې. د دې سترو فتوحاتو وروسته هغه دواړه ستر لښکرونه د مدینې د حضرت عمر رضی الله عنه امر ته منتظر وه چې نور مخته څه وکړي. دا دواړې لویې جګړې خو یې وګټلې. حضرت عمر رضی الله عنه د فارس پر ضد قومندان سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته لیک واستاوه: تر هغه مه درېږه څو چې د فارس پلازمینه دې فتح کړې نه وي او ټوله فارس تر خپلې ولکې لاندې نه وي راوستلی. په همدې وخت کې د روم پر ژبه مسلمانانو د یرموک جګړه هم ګټلې وه. وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه ته امر وکړ د مسلمانانو ټول لښکر راټول کړه او د پیغمبرانو ښار جرسلم ته ولاړ سه تر څو د اسلامي خلافت لاندې دغه جرسلم هم راسي. او دا نو هغه وخت چې د لومړي ځل لپاره مسلمانان جرسلم ته داخل سوله. د یرموک تر جګړې وروسته په ټوله رومي امپراتورۍ کې داسې هیڅوک نه موجود چې هغه د مسلمانانو خلاف ودرېږي. مسلمانانو مستقیم د جرسلم ښار کلابند کړي ځکه هغوی نه غوښتله چې دا ښار هم د نورو ښارونو په څېر په جګړه او وینه بهېدنه باندې فتح کړي ځکه دوی پوهېدله چې دا د پیغمبرانو ښار دی. نو مسلمانانو د ښار شاوخوا خپلې خیمې ودرولې او جرسلم یې په مکمل ډول سره کلابند کړ. اوس د مسلمانانو د سولیز تسلیمېدو انتظار پیل کړ. خو د همدې ښار هغه مذهبي مشر چې د عیسویانو سوفرانیس نومېدی هغه ډېر ژر نسو تسلیم. هغه په بیا ډول سره د روم هغه امپراتور هرکل ته خطونه واستول تر څو راسي او د عیسویانو لپاره دغه مقدس ښار وژغوري. خو دا چې په ټوله امپراتورۍ کښې داسې څوک نه وه ځکه خالد ابن ولید په هغه یرموک جګړه کښې د عیسویانو مغزی په داسې ډول سره مات کړي وو چې بیا دوی نسوی کولی چې خپل سر د مسلمانانو په وړاندې راپورته کړي. نو د امپراتورۍ لخوا دوی ته هیڅ ډول پیغام رانغلی. تر 4 میاشتو کلابندۍ وروسته سوفرانیس دا پرېکړه وکړله چې دا ښار به نور مسلمانانو ته تسلیموي. خو یو ډېر جالب شرط یې کېښود. هغه دا ویلی چې زه به ښار یوازې د مسلمانانو خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته تسلیموم تر څو هغه خپله دلته راسي او زه ورته ښار ورکړم. د دې غوښتنې لامل دا و چې سوفرانیس د تاریخ څخه ډېر ښه خبر و. هغه پوهېدی چې مخکې هر واکمن چې دا ښار فتح کړي نو ښار په بشپړ ډول سره وران کړي. نو هغه غوښتل چې دا ښار یو عادل مشر ته وسپاري او دا چې حضرت عمر رضی الله عنه ډېر ساده او عادل واکمن و نو هغه په دې باندې خبره غوښتلې چې دا ښار و حضرت عمر رضی الله عنه ته تسلیم کړي. دا چې وروسته څه کېږي دا به زه تاسو ته وروسته تشریح کړم. اول راځم تاسو ته د فلسطین یا جرسلم هغه تاریخي مخینه درته راوړم چې تقریبا 4000 کاله مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام له وخت څخه دا را شروع کېږي. د فلسطین تاریخ ډېر پخوانی دی. په قرآن او انجیل دواړو کې دا ذکر سوي دی. د دې کیسه شاوخوا 4000 کاله مخکې د عراق د اور ښار څخه پیلېږي چیرې چې ابراهیم علیه السلام وزېږېد. اور د خپل وخت یو له تر ټولو لویو ښارونو څخه و او د هغه ښار ځینې اثار آن تر نن ورځې پورې هم موجود دي. حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل قوم کې د بتپرستۍ پر ضد ودرېدی او خلکو ته یې د یو الله جل جلاله د عبادت بلنه ورکړله. خو دا واضح خبره وه چې هغوی خلکو یې خبره ونه منله تر دې چې د ښار باچا پرېکړه وکړله چې لوی اور دې بل سي او دوی دې په اور کښې ولویږي. دا کیسه هم ډېره پراخه ده. زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم ځکه چې بحث نور هم اوږدېږي. دا چې بیا وروسته ابراهیم علیه السلام له هغه اور څخه ژوندی راووتی نو ټول خلک له هغه د دغه طاقت څخه ډېر زیات وبېرېدله او نور یې دی زیات نه تنګوي. خو بیا د الله جل جلاله په امر سره ابراهیم علیه السلام د لومړي ځل لپاره و جرسلم ته ولاړی. حضرت ابراهیم علیه السلام 2 زامن درلودله، حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام. د حضرت اسحاق علیه السلام له نسل څخه ډېر زیات پیغمبران راغلل او د حضرت اسماعیل علیه السلام له نسل څخه یوازې وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی. حضرت اسماعیل علیه السلام وروسته مکې ته ولاړی خو حضرت اسحاق علیه السلام په فلسطین کې همدلته پاته سو د خپل پلار سره. د حضرت اسحاق علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام و چې اسرائیل هم بلل کیږي او د هغه اولاد یې ته بني اسرائیل ویل کیږي. د یعقوب علیه السلام 12 زامن وه چې په هغو کښې یو یوسف علیه السلام و چې دا هم خورا پراخه موضوع ده. دا چې بیا وروسته له هغه یوسف علیه السلام سره یې ورونو څه وکړله دا یو بېل بحث دی چې ډېر وضاحت ته ضرورت لري. د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن وه چې تاسې په اړه باندې حتما معلومات لري.
د هغه دوه زامن د یوې مور څخه او لس د بلې مور څخه وه. یوسف علیه السلام کیسه هم له همدې ځایه راپیلېږي، خو زه نه غواړم پر هغه باندې زیات تړونه واچوم ځکه چې بحث نور هم اوږدېږي. یوسف علیه السلام له فلسطین څخه مصر ته ځي او بیا په وخت تېرېدو سره د هغه ځای وزیر جوړېږي. خو چې کله قحطي پر فلسطین باندې راځي نو بیا د یوسف علیه السلام ټوله کورنۍ کډه کوي و مصر ته. دا چې بني اسرائیل ډېر یو جالبه خاصیت لري هغه دا چې هر چیرې ولاړ سي په ډېر کم وخت کې د هغه د ټوله واک ترلاسه کوي او د هغه ځای واکمن خلک جوړېږي چې دا واک ان تر دې دمه هم په همدغه بني اسرائیلو کښې لیدل کېږي. بني اسرائیل په مصر کې په ډېر کم وخت کښې ډېر پرمختګ وکړ او دوی خورا شتمن او ځواکمن خلک سول. د هغه ځای یعنې مصریان هغه خپل خلک له دې څخه وبېرېدل چې دا بني اسرائیل به ډېر لوی او طاقتوره سي او بالاخره به موږ غلامان کړي. نو بیا په دې کښې فرعون مشر هغه راولاړ سو دا پرېکړه یې وکړله چې د دې د مخه چې بني اسرائیل مصریان در خپل واک لاندې راولي او غلامان یې کړي راسه دوی در خپل واک لاندې راولي او بالاخره یې د دوی ټول تجارتونه بند کړله، پر دوی باندې بندیزونه ولګول، د دوی مالونه یې غلا کړله او دوی ټول یې په یو ځای کښې راټول کړله او دوی ټول یې در خپل تسلط لاندې راوستل او ټول بني اسرائیل دلته غلامان جوړ کړل چې دا نو 400 کاله دوام وکړ. وروسته الله تعالی حضرت موسی علیه السلام راولېږه تر څو بني اسرائیل آزاد کړي. حضرت موسی علیه السلام چې کله راغلی هغه کیسه هم ډېره پراخه ده چې بیا دوی څنګه د فرعون خلاف ودرېدي او بالاخره خپل ټوله قوم بني اسرائیل د مصر څخه فلسطین ته انتقال کړله. دا نو د دوی هغه د لومړي نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام ښار و او دوی غوښتله چې بېرته هلته ولاړ سي. د تورات مطابق په یوه شپه کې شاوخوا 6 لک انسانان له مصر څخه ووتل، خو کله چې هغوی فلسطین ته ورسېدل نو ګوري چې هلته ځواکمنې قبیلې واکمنې سوي دي. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته امر وکړ چې بني اسرائیل د جګړې لپاره تیار کړه. حضرت موسی علیه السلام همداسې وکړه، خو د جګړې څخه مخکې موسی علیه السلام څو جاسوسان د دې د مخه چې معلومات راټول کړي او فلسطین ته واستوله. کله چې هغوی خلک ورغله هلته د هغو خلکو طاقت ولیدي بیرته راغله نو دا یې ویله چې موږ له هغو خلکو سره هیڅ وخت هم جګړه نسو کولی ځکه هغه خورا طاقتوره شتمن او ډېرې قوي وسلې لري، موږ د هغو څخه هیڅ وخت جنګ نسو ګټلی. نو یې دا ورته ویله چې ته پوه سوې او ستا رب پوه سو موږ جګړه نه کوو. الله تعالی د دې پر دې خبره باندې ډېر په قهر سو او ویې فرمیل تاسې به 40 کاله په همدې دښته کښې سرګردانه ګرځئ او بالکل همداسې وسول. هغه نسل چې له مصر څخه آزاد سوی و ټول په همدې دښته کښې ختم سول او قبرونه یې هم همدلته جوړ سول تر دې حده پورې چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام هم په همدې موده کښې وفات سوله. له 40 کلونو وروسته یو نوی نسل راپورته سو، کم نسل سره چې د ازادۍ خیال ورسره و او هغه نسل چې د غلامۍ خیال ورسره و هغه نور ختم سوي و. او وروسته یوشع بن نون علیه السلام د همدې قوم او نوي نسل مشري کوله او بالاخره دوی په دې باندې وتوانېدله چې د فلسطین ښار بیا فتح کړي او له همدغه ځای نو د فلسطین ښار یو نوی باب شروع کېږي. زه به تاسو ته معلومات په دویم ویډیو کښې در تاسو پورې در ورسوم. امیدوارم چې دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. لایک، کومنټ او شیر حتما در سره وکړئ.